څنګه کولی شو دغسې یوټیوب شارټکټ مونږه جوړ کړو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. راځو ګوګل کروم ته. کله چې موږ سره ګوګل کروم خلاص شو، موږ سره د چیز په نوم اکاونټ جوړ وو، د نوید په نوم جوړ وو. ما سره تار یوټیوب چینل ګوره خلاص وو. که چیرې تاسو سره اوپن نه وي، دلته به تاسو ولیکئ www.youtube.com انټر ووهئ. دلته موږ سره یوټیوب خلاصیږي. سمه ده. کله چې موږ سره دلته یوټیوب خلاص شو، دې نه بعد به ته راشئ، دا کنټرول بټن به ووهئ. دغه کنټرول بټن ده موږ سره. کنټرول بټن ته به دلته ته راشئ، دا درې دانې نقطې چې دي دا به ووهئ. رایټ کلیک به ووهئ. رایټ کلیک نه بعد به راشئ مور ټولز. مور ټولز کې به ته دلته وګورئ کریټ شارټکټ، دا به ووهئ. دلته به موږ سره تیار د چیز په نوم ته جوړه ده کریټ شارټکټ. چې کوم نوم ته ورته ورکړئ، دلته به ته نوم ورته انتخاب کړئ. زه ورته نوم انتخابوم یوټیوب کریټ. ما سره دلته یوټیوب جوړ شو. یوټیوب په نوم دغه ما سره چې دی زما د یوټیوب چینل شارټکټ شو. سمه ده. شارټکټ دې دپاره مونږ استعمالوو چې موږ وکولی شو په اسانۍ سره فقط په یو کلیک سره موږ سره یوټیوب خلاص شي. سمه ده. کله چې موږ یو کلیک وهو، موږ سره مکمل یوټیوب خلاصیږي. حاجت دې ته نشته چې موږ لاړ شو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې www.youtube.com ولیکو. موږ سره اوس مکمل که چیرې زه دا ووهم، ما سره یوټیوب خلاصیږي. سمه ده. په دې به ډبل کلیک وکړه، ما سره به ډایرکټ یوټیوب خلاصیږي. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو د یوټیوب شارټکټ جوړ کړو. سمه ده.